د تحریک تحفیظ آئین پاکستان مشر محمود خان اجزائی وویل چې د بانی پی ټی آئی سره ضمانت باندې خوشحال او اسامبلی ته رولنګ د طرح الله انتخابي اصلاحات ورکړي دي. حق چې د پی ټی آئی د باندې بدز لکول لپاره خراب شوي دي. هغه وویل چې فیصله وکړي ده چې حکومت د بانی پی ټی آئی اجازه ورکون د عوامي حق سره یو نوی پاکستان به جوړ کړو. عملیاتو په نوم په زموږ په منابعو کې اجازت ورکول د حق گلیان په مور کو په گلیو ورکړي دي. چکوي ته کې د باچاهان چوک په غوند کې محمود خان اجزائی وویل چې د زوم اتحاد حد و چابي ازتول نه دی. پاکستان خلط پالیسونو له عمل حالت کې در رسېدل دي. موږ په یو داسې نوي پاکستان غواړو چې د پاکستان کې خلکو د ازادي پارلیمان ته واک او ښه ادکاري ته مداخلت اجازت نه وي. هغه وویل چې موږ د عوامي حق سره د نوي پاکستان جوړول او دغه قوم چې د په خپلو حقوق مناهي په بدحق دغه قویم شي. محمود خان اجزائی زیاته کې کړه چې جو ما هوا جادنه کې دکړي مخالف او د عملیات په نوم په خپلو منابعو قبضې اجازت ورکولې دي. هغه وویل چې له نومره کې مراد به وکړه د ماد مستري کندري را هغه ویل د پی ټی آئی بندیز لنګویج د ماحول خراب دی. یا متحب وزیر اعظم پاسته سرفراز وکړ چې او 15 کاله وروسته به وویل چې ظلم شوی دی. ملک دولت ته چې مرکله کې تا ویل چې د هانسګه سوشل فیسټیوال کې دا کمزور کول دا شریک دی. هر کنده کې مور کرکتا پریکړه کې د هر کزا سر سره حکومت د پانی کی ټی آئی اجازت کا خوش کې تاګالی پاور کوي مور هم ګالیو ورکړو د مهارت لا بدفاست حکومت لا صورتحال په مسله یوازې الله تعالی اعتراف لرو. حواس کې د مظلوم سرترا مسلم نوې ننجون او د زیات کړي د منځبا غواړي چې د حواد برشي د کمزوري شوی دی. راوی د پاکستان د جمعیت کراوی کا جوړ کړو لږه کی عدل انصاف وای او پارلیمان ټاکن سربن نه دی. هغه ویل چې مونږ جواب واضح کړل د اړتیا او چې مولا غلامونو په اخر ته پاتې کړل او د هوان ته تر کړی دي ها شکل او د مخالفت وکړو هغه کې تنقید کړي چې وفاقي حکومت باید بانی پی ټی آئی نه ضمانت ورکړي او اسمبلی ته راول دي شوی چې د عملیت حکومت بکرر انتخابي اصلاحات تر سرکړي دي چې مشروعات او ورصورت د صاف انتخابات تر سره کړي تاسو به حکومت متحب استاذ الله وسپارل شوی دي.